د ټولګټو وزارت تخنیکي مرستیال محترم مولوي صاحب عبدالکریم فاتح، د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز رئیس محترم مفتی انعام الله سمنګاني صاحب، د رسنیو استازو او درنو ګډونوالو، زموږ نننۍ خبري ناستې ته ښه راغلاست. ملت ته د دولت حساب ورکولو برنامې په لړ کې دا د ټولګټو وزارت نن چمتو ده چې د خپلو تیرو او کړنو په اړه معلومات سره شریک کړي. په پیل کې به محترم معین صاحب د خپلې ادارې د فعالیتونو په اړه معلومات درکړي او بیا به ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. نو په ډېر درنښت له محترم مولوي صاحب څخه هیله کوو چې خپله وینا پیل کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. چون موږ د خپل ټیم نه واوښتو بخښنه غواړو او اول غواړم چې تاسو ته او بیا د تاسو د لارې نه ټولو هیوادوالو ته د استقلال او ازادۍ مبارکي ووایم. الله تعالی دې وکړي چې موږ تاسو ټول د دغه استقلال او د دغه ازادۍ او د دغه اسلامي نظام شکر ادا کړو، او ځکه چې د یو نعمت په مقابل کې چې شکر ادا شي نو الله تعالی هغه نعمت زیاتوي، او که خدای نخواسته د نعمت مقابل کې ناشکري وشي بیا الله تعالی د هغې ناشکرۍ په وجه عذاب نازلوي، لکه پروردګار عالم چې په دغه آیت کې تصریح کړې ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابي لشدید. نو په دې خاطر ټولو هیوادوالو ته پکار ده چې دغه ازادۍ او دغه استقلال دغه شرعي نظام شکر ادا کړو. البته بعضې هغه تشویشونه چې هغه دښمنان یا مغرضین هغه موږ تاسو په ذهنو کې خلط کوي، هغه هیڅ قابل د فکر او تشویش نه دي، ځکه چې موږ تاسو الله تعالی د هغو لوی تکلیف نه خلاص کړو، د هغو لوی اشغال نه خلاص کړو. دغه مسائل چې اوس یې خلک یادوي چې هغه یا اقتصادي مشکل دی یا څه دی یا څه دی، دا به الله تعالی ډېر په اسانۍ موږ تاسو ته حل کړي. په اول کې هم چون چې کله نظام په شرعي نظام په پښو ودرېدو او په حاکم شو په کابل کې، نو د ډېرو کفارو دا تمه وه چې کیدای شي دا به په یوه میاشت دوه میاشتو کې دا وشوړېږي، ځکه چې موږ په میلیاردونو پیسې ورکولې د افغانستان سابقه نظام ته، د هغو په پیسو باندې دا په پښو درولی و، نو اوس خو پیسې پرې ودرېدې، کیدای شي دا نظام په میاشت دوه میاشتو کې بیخي بیرته ړنګ شي په خپله، او همدارنګه کومه بودیجه چې دی سابقه نظام لرله هغه هم کنګل کړه په همدې مطلب باندې چې د نظام بیرته د مشکلاتو سره مخ شي او خود به خود ونړیږي. خو لله الحمد د اسلامي امارت د مشرانو او د هیوادوالو د اخلاص او د مخلصانه اقداماتو په نتیجه کې نظام الحمدلله ورځ په ورځ تقویه کیږي او ورځ په ورځ مشکلات حل کیږي. چې نن موږ وینو چې هماغه خلک چې هغه په دې تمه ناست وو چې د نظام د ختمېدلو شیبې شمارلې، اوس هغوی بیرته د راتګ او بیرته بیا دلته د فعالیت اعلانونه کړي، لکه د هغې په جمله کې یو بانک جهاني دی چې تاسو به هم خبر وئ چې دی اعلان کړی چې موږ بیرته کابل ته راځو، دلته دفتر خلاصوو. نو موږ امید دی چې انشاءالله هغه پروژې چې په هیواد کې د ټولو ارګانو بلکې د وزارت فواید عامې مربوط نیمکاره پرې ایښي دي، هغه به هم انشاءالله په دې لړ کې تکمیلیږي. په عین حال کې موږ باید د دې هم شکر ادا کړو چې د هغه بېخونده او لاسپوڅ نظام نه خلاص شو چې هغه د موږ تاسې ملک ته د موږ تاسې هیواد ته یې ورځ تر بلې مشکلات راوړل او ملک یې په مشکلات کې ډوب کړی و. نن الحمدلله د هغو نه موږ تاسې د خلاصون ساه اخیستې ده او هغه مشکلات چې هغوی جوړ کړي وو هغه ورځ تر بلې هغه کمیږي او ختمیږي. دا یقیني خبره ده چې جمهوري نظامونو په ټوله دنیا کې نتیجه نه ده ورکړې. په هر ځای کې چې جمهوري نظام راغلی هغه ملک یې د مشکلاتو سره، د اقتصادي مشکلاتو سره، د فساد او اختلاس د دې سره مخ کړی دی. او وجه دا ده چې یو څوک چې په جمهوري نظام کې راځي د اول سر نه یې دا اراده وي چې دی په دغه نظام د منصب نه یوه مادي استفاده وکړه. نو په اول کې
دی غواړي چې پیسې مصرف کا په انتخاباتو کې رای وګټي، همدا یې هدف وي چې کله مې منصب وګټلو بیا به زه هلته بیرته هغه خپلې پیسې نه څو چنده زیاتې زه بیرته جمع کوم. نو په دې خاطر هلته خامخا غدر، غداري، اختلاس، فساد دا شیان بیا من خامخا راځي. ولې ځکه دا د چوکۍ په پیسو اخیستې وي. نو کله چې په پیسو واخلي بیا به په همدې نیت یې اخیستې وي چې بیا ډېرې پیسې پرې وګټي. چې ډېرې پیسې ګټي هغه بغیر د فساد نه، بغیر د رشوت او رشوتخورګۍ نه خو بیا نه ګټل کېږي، ځکه په تنها په معاش باندې، په تنخوا باندې هغه مشکل حل کېدای نه شي. نو په دې خاطر نتیجه یې چې وګورو، په تیر نظام کې ټوله دنیا د تیر نظام سره همکاره وه، هم په اقتصادي لحاظ هم په نورو لحاظو باندې. لیکن بیا هم تاسو لیدل چې په آخرو کې تیر نظام قرضداریو ته مخه کړه. د مختلفو پروژو د مختلفو ملکونو نه پورونه اخیستل، پورونه یې شروع کړي وو، قرضدارونه یې شروع کړي وو، ډېر قرضونه یې کړي هم دي. غوښتل چې ملک هغه په قرضو کې ډوب کړه او د خپل جیبونه ډک کړه، په خارج کې باندې خپل ژوند برابر کړه. همدغسې که وګورو په خپل همسایهګانو کې، په هغه همسایه ملکونو کې چې هلته جمهوري نظامونه قایم دي، تاسو ګورئ چې هغه داسې اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي چې اوس په دنیا کې څوک قرضه لا نه ورکوي. قرضونه یې دومره اوج ته رسېدلي چې نوره قرضه څوک نه ورکوي. یا په همدې وجه چې یو 15 کاله یوه ډله راشي، هغه په ملک باندې مسلطه شي، تر څو چې د هغو جیبونه ډکېږي، بیا د هغو وخت پوره شي، بیا 15 کاله پس یوه بله ډله راځي، هغه هم په همدې نیت راځي چې خپل جیبونه ډک کړه. بیا چې څو د هغو جیبونه ډکېږي هغه په دغه رقم شي. نو په دې خاطر ملک لاړ شي، هغه یو بحران ته لاړ شي، یو مشکلاتو ته لاړ شي چې په ځای د دې چې ملک جوړ شي نور هم خراب شي. همدغسې موږ تاسې وینو په خپلو همسایهګانو کې هغه ملکونه هم وینو چې هغې کې بیا جمهوري نظام نشته. هغه که څه هم د دنیا د خوا نه، لکه په مثال کې به ایران پیش کړو، د دنیا د خوا نه د ډېر تهدیداتو مخ دی، ډېر فشارونو سره مخ دی، د بندیزونو سره مخ دی، مګر بیا هم په خپلو پښو ولاړ دی. هر څه یې په خپلو پښو درولي. او وجه دا ده چې نظام پکې یو ثابت نظام دی. پکې داسې نظام نه دی چې 15 ورځې ړنګېږي، 15 ورځې جوړېږي، یا کله 2 سره شي، کله 3 سره شي. دغه مشکلات کې نشته. نو نن الحمدلله موږ تاسې داسې یو نظام لرونکي یو چې ورځ په بله به انشاءالله کارونه سمیږي او هیوادوال د هیڅ دغه د دښمنانو مغرضانه اعتراضونو ته یا تشویشونو ته هیڅ غوږ نه نیسي. انشاءالله چې مشکل به ټول حل کېږي. چون وخت کم دی، زړه خو ډېر څه غواړي چې وویو، خو دا چې موږ د خپل وخت نه موږ ناوخته شو او وروسته بیا په موږ پسې د بل چا نوبت دی، هغو ته هم غواړو چې خپل وخت ورپارېغه کړو. نو غواړم چې هغه خپل مطلب ته راشم. د فواidامې وزارت دا هغه وزارت دی چې د ملک ډېر فواید په دې پورې تړلي دي. په هر ارګان کې چې پیشرفت راځي، پرمختګ راځي، هغه مربوط په فواidامې پورې دی. ولې؟ ځکه که تجارت دی، که د معدن کار دی، که د زراعت کار دی، که د ولس هر یو ښه او بده ده، هغه ټول په سړک باندې کېږي. که سړک وي نو هر کار به په خپل وخت باندې شوی وي، په هر کار کې به پیشرفت شوی وي. که سړک خراب وي یا بند وي نو ټول کارونه به ورسره بند او خراب وي. نو په دې خاطر ورته نوم هم فواید عامه ایښودل شوی چې د دې هغه کارونه مربوط دي چې هغه د عامو ادارو، د عام ولس دپاره هغه فائده تمامېدای شي. نو اول چې کله اسلامي نظام دلته حاکم شو، نو سم د لاسه دغې سره ژمی راغلو. په اول کې په ژمي کې د واورو مشکلات وو، مختلفو ځایو کې امروزه واورې ورېدلې. الحمدلله سږ کال ژمی تاسو ولیدل چې واورې هم ډېرې کېدلې. نو لارې بندېدلې. د لارې بندېدو سره متصل د موږ د فایدامې وزارت د ولایتي ریاستونو الحمدلله ډېر شپه ورځ خپل کوششونه وکړل او یوه لاره یې هم دې ته پرې نښوده چې هغه بنده پاتې شي او هیوادوال د مشکل سره مخ شي. نو په خپل وخت یې صفایي د واورو کړې او لارې خلاصې پرېښې دي. او ورپسې په هغو پسې بیا د پسرلي د موسم د بارانونو او د سیلابونو وخت راغلو چې په هغو کې بیا وخت په وخت باندې هغه سړکونه تخریبېدل. خو بیا د ملګرو د شپې ورځې په هڅو سره لارې خلاصې پاتې شوې. کومو ځایو کې چې تخریبونه راغلي وو، تخریبونه بیرته په عاجل ډول هغه د منځه لاړل او لارې بیرته ورغول شوې. د هغې نه وروسته بیا د کمپنۍ نه تر غندۍ پورې چون هغه سړک ډېر سخت خراب و
هغه په عاجل ډول ترمیم شو. همداسې بیا د قندهار نه چې راځي تر کلا تر ډېرې سیمې پورې هلته سړک داسې جری شوی و، داسې اسکو ټیټ شوی و چې بیخي د واړه موټرو د تګ امکانات پکې نه وو. د هغو میلینګ وشو، هغه جری ختمې شوې په عاجل توګه. او ورپسې بیا په د اوسنیو موسمونو کې چې بارانونه وشول، تاسې شاهد د حال یې چې ډېر سخت سیلابونه راغلل، لارې سختې خرابې کې. البته د یوې شي ته باید اشاره وکړو چې د ډېر مشکلات چې پیښ شول لارو ته او یا خلکو ته، دا وجه څه وه؟ دا سرکونه چې مخکې جوړ شوي دي دا په عاجل طور جوړ شوي وو، صرف د دې په خاطر چې ماسې په هغه وخت کې هغه نظام خپل ځان خلکو ته وښیي چې دغه دی موږ دا کار وکړو. لیکن په هغو کې یو بنیادي فکر نه و شوی. یو خوړ چې په هغو کې به زیاتې اوبه راتلې، دی د هغو په مقایسه باندې هلته پل و پلچک نه و جوړ کړي چې کله سږ کال په هغه خوړونو کې اوبه راغلې، هغه اوبه دغه پل او د پلچک په څو برابره زیاتې وي. نو لهذا هغه اوبه په خپله لار کې ځای نه شوې، هغه ډب شوې، پورته شوې. چې کله پورته شوې په سړک واوښتې، سړکونه یې ټول یوړل، پلونه یې یوړل، پلچکونه یې وړل، لاندې بیا خلکو ته په زراعتي مځکو کې پسې ورغلل، په کورونو پسې ورغلل. او وجه دا وه چې دا سړکونه چې جوړ شوي وو په دې کې مسلکي فکر نه و شوی، په دې کې تخنیکي فکر نه و شوی. هغه څه چې مناسب و هغسې کار نه و شوی، هغه اندازه پل و پلچک چې مناسب و هغسې نه و جوړ شوی. نو په دې خاطر د مشکلات پیښ شول. نو په دې مشکلاتو په ترڅ کې بیا ډېر هیوادوال د مشکلات سره مخ شول. سړکونه اکثرو ځایو کې قطع شول، رفت و آمد پې باندې بند شو. خو بیا الحمدلله د فواید عامې وزارت د ملګرو په 24 ساعته هڅو باندې یقینا چې دوی نه د شپې آرام کړی نه د ورځې، دوی وکولی شول چې ډېر عاجل بیرته هغه ځایونه ترمیم کړي او د خپلو هیوادوالو په مخ باندې لارې خلاصې کړي. لکه دا په مختلفو ولایتو کې دا مشکلات پیښ شوي دي او بیرته بیا رغول شوي په ډېر عاجل طور باندې. انشاءالله ټول ملګري به له دې نه خبر وي. او د هغې نه وروسته چون دا هغه مسایل وو چې هغه عاجل مسایل وو، اضطراري حالات وو. د هغې نه وروسته هغه مسایل دي، هغه پروژې دي چې هغه د فواید عامې وزارت په پلان کې راځي. لکه یو د هغو نه د سالنګونو 10 کیلومتره سړک دی چې دا د سالنګ سړک ورسره د سالنګ تونل دا ټولو به انشاءالله لیدلی ډېر سخت خراب دی. وجه دا ده چې په سابقه نظام کې چې هغه مخکې چې کوم وخت دې باندې کوم کانکریټ اچول شوی و هغه هم ځینې لرې کړل شوی او دغه بدیل بل کار هم نه دی پیښ شوی، دغسې خراب پرېښول شوی و. نو په دې خاطر هلته امروزه اوبه پکې راځي، هغه غیر د خټو او د اوبو نه بل شی نشته کې هلته. نو په دې خاطر ډېر د مشکلات سره مخ دي. په دې وجه موږ هلته کوشش وکړو چې د هغه کې سروي ډیزاین د 10 کیلومتره سړک وکړو چې د 10 کیلومتره سړک باید په اساسي ډول دا ورغول شي. هغه داسې چې د سالنګ د تونل د مابین 15 کیلومتره یوې خواته 15 کیلومتره بلې خواته باید کانکریټ واچول شي چې هلته اوبه دي، د اوبو په مقابل کې کانکریټ مقاومت لري او قیر مقاومت نه لري. نو د 10 کیلومترو په اندازه باندې باید کانکریټ کار وشي چې کار روان دی الحمدلله، کېدای شي په لنډ وخت کې هغه تکمیل شي. او 10 کیلومتره به یوې خواته 10 بلې کیلومتره بلې خواته بیا باید هغه قیر واچول شي، اسفالت واچول شي. خو لیکن هغه قیر نه چې هغه عادي قیر دی. دغه موږ تاسې د سړکونو د عاجلې خرابۍ یوه وجه دا ده چې په افغانستان کې چې کوم قیر کارول شوی دا معیاري نه دی. قیر باید د هر ځای د هر موسم مطابق وکارول شي. چیرته که ګرمه علاقه وي او چیرته یخ علاقه وي نو د موږ علاقې د هوا د ګرمۍ او د یخنۍ په تناسب په مقایسه باید هلته قیر استعمال شي. نو بیا د قیر عمر زیاتېدای شي او بیا وخت دوام کولی شي. لیکن تر اوسه پورې بدمرغي دا وه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې چې قیر استعمال شوي یو قسم قیر استعمال شوي، هغه نو په ګرمو علاقو کې داسې نرم شوي چې موټر چې کې تېر شوی لکه په خټه کې داسې جرۍ یې کېیستلي. تاسو ولیدل د کندهار په طرفو کې چې موږ ژمی مجبوره شو چې جرۍ مو کټ کړې. له دې وجې نه چې هلته داسې قیر اچول شوي وو چې د ګرمۍ مقاومت یې نه لرلو، په ګرمۍ کې دومره نرم شوي وو چې درون موټر کې تېر شوی هغه داسې جرۍ اوښتې ولې جوړې شوي کې. او د سالنګ په سړک کې چې کوم قیر اچول شوی اوس دغه قیر نمونه هم نه ښکارېږي. هلته هم له دې وجې نه چې هغه قیر نه دی اچول شوی چې هغه د سالنګ د یخې هوا او د سالنګ د هغو درانه بارونو سره چې مخ پورته خیږي یا کوزیږي چې د ټیرو څومره زور پې ورځي د هغې هېڅ
مقاومت په نظر کې نه دی نیول شوی، نو په دې وجه دومره خرابي منځته راغلې وه. نو اوس الحمدلله د موږ د وزارت مسلکي انجینرانو دا یو ډېر ښه ابتکار او یو ډېر ښه اختراع وکوله چې دوی سره کېناستل، پس د ډېرو مشورو، پس د ډېرو مطالعو نه دا فیصله وکړه چې باید موږ د هر ځای مطابق د هغو ځای په مقایسه باندې باید قیر استعمال کړو. نو لحاظه د سالنګ دپاره دوی چې قیر په نظر کې ونیولو، هغه قیر یې په نظر کې ونیولو چې هغه 80 پر 40 باندې وي، یعنې د ګرمۍ درجه 80 ته رسېدلې وي او د یخنۍ درجه 40 ته رسېدلې وي، -40. وجه دا ده چې هغه ساحه ډېره یخه ساحه ده او که څه هم دلته هوا تر 10 نه ده زیاته یخه شوې نه ده تر 10، خو لیکن چون چې 10 ګریډه قیر هغه د دوی په هغه کې موجود نه و په مسلک کې، لحاظه 40 قیر یې ورته انتخاب کړو. د همدې وجې نه چون دا داسې یو نوی قیر و چې دلته هېچا استعمال کړی نه و، موږ پسې ولاړو ایران ته چې په ایران کې د کمپنیو څخه خبره وکړو او دغه ګریډ قیر ورته تولید کړو او بیا یې راوړو واچوو تر څو چې څه وخت هغه استفاده زیاته ځنې وشي. هلته چې لاړو ومو کتل په ایران کې هم د قیر نه و استعمال شوی، ځکه دغه ارتفاع چې په سالنګ کې ده چې تقریبا 4900 متره ارتفاع لري د سطح د بحر نه، دغه ارتفاع په ایران کې هم نه و موجوده. ایران کې موږ چې معلومات وکړل تر 300 زیات د ارتفاع نه لرله، تر 3000 زیات. نو په دې خاطر دوی دغه قیر نه و استعمال کړی. بیا مو وغوښتل دوی سره مو کېناستو، موږ تخنیکي انجینران مو سره به ولیو، مسلکي خلک، هغوی د هغو سره مباحثې وکړې، بالاخره نتیجې ته سره ورسېدل. هغوی ته یې دا اطمینان ورکړو چې باید دغه قیر په دغه ترتیب باندې دومره ګریډ باید برابر شي. نو هغوی بیا مختلفو کمپنیو ته اډر ورکړی و، فرمایش هم ورکړی و، هغوی کوشش وکړو همغه قیر یې تولید کړو او وروسته د هغو نه بیا موږ ته قیمت راکړو. بیا موږ د هغوی په مابین کې یو رقابت جوړ کړو تر څو چې موږ وکولی شو چې په هغې کې هغه ارزانه قیمت، ښه کیفیت او ارزانه قیمت انتخاب کړو. بالاخره م هغه انتخاب کړو او قرارداد مو ورسره وکړو چې انشاءالله په لنډ وخت کې به راورسېږي او تاسو به ووینئ چې استفاده کېږي به. همداراز مو د هیواد د نورو ځایو دپاره چې فلحاله کارونه کې روان دي، هغلته مو د هغو په رابطه مو د هر ځای مطابق قیر خبره فرمایش ورکړو، د هغو مطابق هم تولید وکړو، د هغو مطابق هم خریداري کړې چې په هر ځای کې باید د هغو ځای د آب و هوا د موسم مطابق، د ګرمۍ او د یخنۍ مطابق قیر باید راوړل شي او هلته پکې استعمال شي. هغه خریداري مو هم کړې ده، انشاءالله هم لنډ وخت کې راورسېږي او تاسو به ووینئ چې انشاءالله استفاده به ځنې روانه شي. نو دغه یو لوی پرمختګ و چې موږ تاسو د سړکونو په رابطه وشو چې د هر ځای لپاره هغه خپل پیجي قیر انتخاب شو او هغه استفاده شي او تر څو چې بیا یو سړک وکولی شي چې 10 کاله او 40 کاله عمر ولري. او بیا د هغې نه وروسته د کابل نه تر غزنیه پورې د سړک قرارداد شوی، یو کمپنۍ ته ورکړل شوی دی. کار به انشاءالله اوس یا شروع وي یا به نن سبا کې شروع کېږي. موږ د خوا کار خلاص دی او همدغسې بیا د کندهار نه تر زابله پورې هغه هم کار شروع دی. عملاً به انشاءالله ملګرو لیدلی وي چې دغو کار هم شروع دی، انشاءالله په لنډ وخت کې به هغه تکمیل شي. همداسې د زابل نه بیا تر غزنیه پورې هم کوشش روان کړی چې په لنډ وخت کې هغه هم قرارداد ورکړو خلکو ته تر څو چې په هغو باندې معاجل کار شروع شي. دا هغه پروژې وې چې د موږ تاسې په اصطلاح زاړه سړکونه وو، خراب شوي وو، د مشکلاتو سره مخ وو چې اوس مو د هغو اعمار ته اراده کړې. او د دې نه علاوه د کابل حلقوي سړک او کابل کندهار دوهم لاین، د سالنګ دوهم تونل او هرات غور سړک، دغه مو هم د مختلفو هغه شرکتونو سره چې هغوی غواړي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، دا سړکونه مو هم ورسره تر بحث لاندې نیولي. په لنډ وخت کې به انشاءالله د دغه قرارداد هم ورسره وشي چې یو د کابل حلقوي سړک دی چې د دې په جوړېدو سره به موږ تاسې د کابل د ښار ډېر مشکلات او ډېر دغه ازدحام چې اوس جوړ دی دا به ورسره ختم شي. البته صرف دومره یوه مسله پکې راغلې د کابل په حلقوي سړک کې چې دغه سړک ډیزاین ډېر وختي شوی، تقریبا 14 کاله یې کېږي چې دې ډیزاین شوی. هغه ډیزاین چې شوی هغه اوس تقریبا د ښار مابین جوړ شوی. ښار هغه تر حلقوي سړک اوښتی دی، شاته تللی. نو په دې خاطر اوس یو نظر دا موجود دی چې دغه حلقوي سړک مسیر تغییر شي، یو څه شاته شي، د ښار پای ته لاړ شي
چون په هغه وخت کې چې دا ډیزاین شوی دی ښار په پای کې و، لیکن دا چې وخت پرې ډېر وتلی ښار پراخي پیدا کړې ده، نو هغه سړک په مابین کې راغلی. په دې خاطر اوس موږ مجبوره یو چې دویم مسیر انتخاب کړو تر څو چې د حلقوي سړک ډېره فایده وکړه، د راش نه د مای د بازار نه ووځي اطراف د هغه ښار ته ورسیږي. نو په دې خاطر کېدای شي یو څو شپې پکې ووځي تر څو چې د دویم مسیر انتخابیږي او بیا کمپنۍ سره د قرارداد خبره کیږي. او د کابل د سالنګ د دویم تونل دغه ان شاء الله سروې تقریبا سروې ډیزاین ختم دي. البته دوه قسمه ډیزاین شوی دی، یو دا چې دغه موجوده تونل لاندې بل تونل جوړ شي چې د دې به تونل اندازه به زیاته شي، او لیکن دویم سړک بیا نه غواړي، سړک په همدغه استفاده کیږي، تونل به دوه شي. بل ډیزاین داسې شوی چې دا 1.5 کیلومتر د دغه موجوده تونل نه په ښي لاس باندې هلته بل تونل جوړ شي، هغلته بیا تونل مسافه کمیږي لیکن دویم سړک به وغواړي. نو په دې خاطر په دې دوه کې چې یو انتخابیږي دا یو بحث غواړي چې د تخنیکي بحث پې وشي، او په دې دوه ډیزاینونو کې یو ډیزاین انتخاب شي او د هغوی ډیزاین بیا هلته قرارداد وشي. د هرات نه تر غور پورې هغه سړک چې دی د خلکو ډېر مشکلات دي، ځکه هلته د سره اوس سړک شته نه. د غور خلک هغه چې هرات ته ځان رسوي نو سهار وختي چې حرکت وکړه شپه په مټ کې ورسیږي، اما ښه قوي موټر چې وي که نه وي دغسې بیخي تګ ممکن نه دی. نو په دې خاطر هغه هم موږ حق اولیت ورکړی او هغه سره مو هم خبره کړې ده. البته دا چې موږ تاسې معلومه ده چې د فوایدامي وزارت په کلنۍ بودیجه کې د دغه سړکونو دپاره کوم خاص تخصیص نه درلودو. نو اوس فیصله په کابینه کې د محترم وزیر صاحبانو دغه شوې ده چې دغه سړکونه تاسو کولی شئ د سرمایه ګزارانو سره قرارداد کوي، په مقابل د دې سړکونو کې به بیا دوی ته موږ چون نغدې پیسې نشو ورکولی د معدن قرارداد به ورسره وکړو. نو په دې خاطر هغه سرمایه ګزاران هم دې ته ډېر لیواله دي تر څو چې هغه دغه قرارداد وکړه، ورپسې بیا متصل د معدن قرارداد وکړه. انشاءالله امید شته دی چې په ډېر لنډ وخت کې دغه قراردادونه سرته ورسیږي او کار یې شروع شي. او په عین حال کې د نیمکاره پروژو د تکمیل کوشش مو هم شروع کړی، خو خوشبختانه لکه وختي مې چې تاسو ته وویل اوس هغه ډونران چې مخکې پروژې شروع کړې وې او بیا وتښتېدل د اشغال د تښتېدلو سره، اوس بیرته د اراده کړې چې بیا راشي او خپلې پروژې سرته ورسوي، او دا ډېر ښه اقدام دی. موږ یې هرکلی کوو، شاید چې په لنډ وخت کې راشي او الله دې راولي. او په عین حال کې د ترازوګانو کار تر ډېره حده پورې شوی. ترازوګان مخکې په هیواد کې 18 موجود وو، اوس مو 32 نور هم ورسره جوړ کړي دي چې کیدای شي د کال د پایه پورې 2500 ته ورسیږي. او ترازوګان د پخوا یو خو کم وو، بیا یې موجودیت هېڅ فایده نه کوله ځکه فساد زیات وو. په ترازو باندې څوک مقرر وو خپلې پیسې ځینې اخیستې، نور موټر یې نه کنټرولول چې هغه د موټر وزن کنټرول کا، زیات وزن ممنوع کا تر څو چې سړک خراب نشي. د سړکونو د ډېر خرابۍ یوه وجه دغه هم وه چې داسې لوډونه او بارونه پرې راتلل په هغه سړک باندې چې سړک د هغو مقاومت نه لرلو. ترازوګان چې ایښي وو هغو خپلې پیسې ځینې اخیستې، نور دا کنټرول یې نه یې کولی شوی ځکه زورواکي وه. یو چا به یو دروند بار تېرولو، هغه ترازو والا نه شوی کولی چې پې کم کا ځکه د هغو شاته به یو څوک ولاړ وو، هغه به اخطار ورکول، هغه به مزاحمت ورسره کول. اوس الحمدلله هغه مشکل حل دی. چېرته چې ترازوګان جوړ دي هغه په ښه ترتیب باندې فعال دي او د موټرو وزنونه یې هغه کنټرول کړي دي او نشي کولی څوک چې د خپل معیاري وزن نه زیات وزن هغه انتقال کا. د تشکیلاتو په برخه کې هم الحمدلله ډېر کار شوی دی. لکه تاسو ته به هم معلومات وي چې موږ مسلکي کارونه، مسلکي بستونه هغه مخکې یو څه تعداد اعلان کړل، د اصلاحات اداري د لارې د هغوی امتحان واخیستل شو، هغه لاړل خپلو بستونو ته، خپل بستونه اشغال کړل، په کار یې شروع وکړه. او البته مسلکي بستونه نور هم پاتې دي 300 شاوخوا کې چې هغه به کیدای شي اوس لنډ وخت کې ترتیب وشي، هغه به هم د قانوني لارې بستونو ته خلک انتخاب شي. البته دا یو مشکل موږ لرلو چې د مشکل په وجه باندې دا سلسله یو څه اوږده شوه، وخت زیات ونیول شو، نو هغه مشکل هم الحمدلله اوس حل دی. کیدای شي په لنډ وخت کې هغه پاتې بستونه هم ډک شي او خلک ورته وګمارل شي.
دا یو لنډیز و چې ما تاسو ته وویل. نور د دغه کارونو د تفصیل په رابطه باندې به محترم مصباح صاحب تاسو ته خپل معلومات تفصیلي ډول وړاندې کړو. د جناب معین صاحب له معلومات یوه نړۍ مننه. اوس د ټولګټو وزارت ویان محترم مولوي حمید الله مصباح نه هیله کوو چې خپل راپور وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولګټو وزارت د یو کلن فعالیتونو او د لاسته راوړنو په اړه باندې د جناب معین صاحب د خبرو ځینې برخې تفصیل داسې دی چې موږ د کابل کندهار پر لویه لار باندې چې دغه پلان له کابل تر هراته پورې دی، پر دې باندې موږ چې یو له اساسي لارو د ټولګټو وزارت رهبري او تخنیکی ټیمونو له خصوصي سکتور سره په همغږۍ د ټول پلازا له لارې د دغې لویې لارې د جوړښت پلان نیولی دی او د دې لپاره موږ اوس مهال په له کندهار تر زابله پورې د ټولګټو وزارت په خپله مشینري په خپلو وسایطو او هغه خپله برخه له کندهار تر زابله پورې رغوي. لکه جناب معین صاحب چې ویل له زابل بیا تر کابله پورې پر 100 کیلومتره له خصوصي سکتور سره او له کندهار تر هراته پورې بیا پر 100 برخې باندې په ویشلو خصوصي سکتور سره د دغې لارې کار کوو. همدارنګه د سلنګونو لویه لار چې 10 کیلومتره اساسي ترمیم دی په اساسي ډول رغول کیږي، په هغه کې 10 کیلومتره کانکریټ او 10 بیا اسپالټ دی. د ټولګټو وزارت د سروې په برخه کې هم توانېدلی چې د بیا رغونې د ترسره شوي کارونو ترڅنګ د 215 کیلومتره ویجاړ سړک او د 4000 مترو په اوږدوالي سره د 583 ویجاړو پلګوټو ترمیماتي سروې ترسره کړي او 184 پایې پلګوټي چې اوږدوالی 1428 متره کیږي او 610 متره استنادي دیوالونو سروې او ډیزاین ترسره کړي. همدارنګه ټولګټو وزارت سره له دې چې کافي اندازه بودیجه په اختیار کې نه وه، خو پر دې سربیره توانېدلی چې د قراردادي شرکتونو او د وزارت د ولایتي ریاستونو اړوند مشینرۍ او تخنیکي پرسونل پر مټ د 2.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د هیواد په ډیری ولایتونو کې 1811 کیلومتره سړک، 1000 متره پل، 404 متره استحکامي پل او 1142 کیلومتره د سړک پاککاري او 1140 متره استنادي دیوال ترمیم نصب او بیا لسره ورغوي. په دې کې دغه چې کوم ارقام یاد سو چې 2.5 میلیونه افغانۍ هغه یو اړخ دی او ترڅنګ د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا ځانګړې بودیجه یا فوق العاده بودیجه هم پکښې وه. او د ټولګټو وزارت په تیر کال کې په 14 ولایاتو کې 12548 کیلومتره سړک د واورې او د سیلابو له رسوبي موادو د پاککارۍ هغه پلان و شامل کړي و چې له دې ډلې په غزني، بامیان، غور، دایکنډي، بدخشان، بلخ، تخار او پنجشیر ولایتونو کې 1804 کیلومتره سړک د 40 میلیونه 8200 افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره قرارداد او پاتې برخې بیا د وزارت د ولایتي ریاستونو اړوند مشینرۍ باندې پاککاري کړي. او همدارنګه د اسلامي امارت نه یوازې د لویو لارو، سړکونو، پلونو او پلګوټو د ترمیم او بیا رغونې په برخه کې فعالیت کړی، بلکې زموږ یعنی د ټولګټو وزارت د لوړ تناژ بار وړونکو موټرو کنټرول او په ځینو ولایتونو کې نوي ترازوګان او نوي تلې هم فعاله کړي دي چې مخکې یعنی په ټول هیواد کې 18 ترازوګان وه. د حاکمیت وروسته د وزارت په هڅو 12 پایې نورې هم تلې د هیواد په 19 ولایتونو کې فعاله شوي دي او په دغه کې زموږ اوسني تشکیل کې 19 نورې هم د تلې د تدارکاتو په پلان کې دي چې پړاوونو کې قرار لري چې انشاءالله تعالی ژر تر ژره په سږ کال کې دغه عدد 250 ته ورسوو. همدغه رنګه د ژمي په موسم کې د موسمي سیلابونو له کبله شاوخوا 90 کیلومتره سړک او 210 متره پلونه، 9 پایې پلګوټي او 1595 متره معبر او 8750 متره استنادي دیوال چې سنګکاري، ګبیون او کانکریټ د په ډیری ولایتونو کې تخریب شوي دي. د بیا رغونې او ترمیم لپاره زموږ وزارت شاوخوا 403 میلیونه 1,70,000
او 1543 افغانۍ بودیجې ته د پلان سره سم اړتیا لري. په دغه برخه کې مالیې وزارت ټولګټو وزارت ته د 2.5 میلیونو افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې ده. البته په دغو ارقامو کې هغه وروستني سیلابونه او وروستني تخریبات چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله رامنځته شوي دي هغه پکې شامل نه دي. همدغه رنګه ټولګټو وزارت شاوخوا 50 پراختیایي پروژې چې یو شمېر د حکومت او ځینې نورې بیا د نړیوال بانک د اسیا پراختیایي بانک او د سعودي بانک له لوري تمویلیږي. دا مهالي کارونه د دغو پروژو نیمګړي پاتې دي. موږ ټولګټو وزارت سره له دې چې کافي بودیجه په لاس کې نه لرله خو پر دې سربیره کوشش دا سوی دی تر څو هغه انکشافي پروژې چې رغنیز کار یې نیمګړی پاتې دی او په تېره اداره کې نه دي تکمیل سوي زموږ کوشش دا و چې هغه تکمیل کړي. له دې جملې د کابل لوګر 2یم لاین سړک یادولی سو چې د یادې پروژې د تکمیل په موخه ټولګټو وزارت 15 میلیونه افغانۍ د وزارت له لوري شرکت ته تسلیم سوي دي تر څو د یادې پروژې هغه رغنیز کار په بشپړ کړي. همدارنګه د ابو نصر فرحي سړک چې د ایران هیواد له لوري رغول کیږي قرارداد د افغانستان اسلامي امارت او د ایران ترمنځ تمدید سوی او د رغنیزې چارې عملا په ساحه کې جریان لري. همدارنګه د ټولګټو وزارت د غصب سویو ملکیتونو بیرته راګرځول هم د کار په لومړیتوبونو کې لري. دغه وزارت د غصب سویو مځکو د بیرته راګرځولو لړۍ د کابل ولایت څخه پیل کړې ده چې د یاد ولایت د بګرامي ولسوالیو په ساحه سیمه کې یوه کیته مځکه 153 جریبه په مساحت له غصب راګرځولې او وزارت په ملکیت کې بیرته راګرځېدلې ده. همدارنګه د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې هم له غصب د 40 جریبه مځکو د خلاصولو کار دوام لري څنګه چې دا د کابینې پریکړه وه. د دغه جزئیات د ټولو ولایتونو د بیلګې په ډول ستاسې په مخ کې انشاءالله دا دي چې درته سپارو یې. موږ په لغمان کې د میترلام ښار اړوند د زیارت 100 متره پل ترمیم او بیا رغونه چې له یو خصوصي شرکت سره قرارداد سوی وه هغه 100% بشپړ سوی ده او ګټې ته سپارل سوی دی. همدغه رنګ د میترلام سرخکان سړک په اوږدو کې د 155 مترو په اوږدوالي د سړک د غاړې لښتې د څه باندې 243,000 افغانیو په ارزښت ترمیم سوي دي او د لغمان ولایت په ماشینري باندې 125 کیلومتره سړک ترمیم دی او په ژمي کې پاککاري سوې ده. او دغه رنګه د لغمان ولایت په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 100 کیلومتره سړک هغه د ټپي برخو داغګیري سوې ده. همدارنګه په هلمند کې هم د ملنګ کاریز ګرشک ولسوالۍ سړک د 14 کیلومتره او د 18 پایو پلګوټو او د 9.5 میلیونه افغانیو په ارزښت ترمیم او بیا رغول سوي دي. همدغه رنګه په هلمند کې د ټولګټو ریاست 4 پایې پلونو چې مجموعي اوږدوالی د ټولو 115 متره او 100 متره استنادي دیوال ترمیم کړي دي او بیا یې رغېدلي دي. همدارنګه د سنګین نادالي ګرشک دلارام چاینجیر او سنګین ولسوالیو مسیرونه د سیلابي موادو او رسوبي موادو څخه پاککاري سوې ده. په نورستان کې هم د څه باندې 100,000 افغانیو په ارزښت د کوردر یوه پایه 15 متره پل ترمیم او د کامدیش ولسوالۍ اړوند د میردیش 6.5 متره سړک ترمیم او بیا رغول سوي دي. د کونړ نورستان عمومي 8 کیلومتره سړک چې د غر ښویدنې له امله بند سوی و د هغه پاککاري او د بیرته خلاص سوی دی. د شرقي نورستان د کامدیش ولسوالۍ او برګمټال ولسوالۍ عمومي لار چې 6.5 متره اوږدوالی لري د سیلابونو له کبله بنده سوی و د هغه هم پاککاري سوي او د بیرته خلاص دي. همدارنګه په کونړ کې د شلتن او شیګل ولسوالۍ ترمنځ پر سیند باندې په هغه وخت کې هم دا یادونه کړې و د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت یوه پایه پل جوړ سوی دی او کار یې بشپړ دی. په پیچ دره ولسوالۍ کې هم د 15.3 میلیونه افغانیو په ارزښت د وډیګرام 15 متره استحکامي پل بشپړ سوی دی. د ناړۍ او بړیکوټ ولسوالۍ د سړک په اوږدو کې د څه باندې 4.8 میلیونه افغانیو په ارزښت 70 متره استنادي دیوال رغنیز کار بشپړ سوی دی. او همدارنګه د نورګل ولسوالۍ په زیړي بابا سیمه کې هم یو پایه پل چې تقریبا 8 میلیونه ارزښت درلود 8 میلیونه ډالر ارزښت درلود د هغه د بیا رغونې کار دوام لري.
همدارنګه د 3 میلیونه افغانیو په ارزښت د اسمار غازي آباد 20 کیلومتره سړک د ترمیم چارې قرارداد شوی وي، هغه کار بشپړ دی. او د شتل او شیګل ترمنځ په کونړ کې د ولسوالیو ترمنځ د غځېدلي سړک یوه پایه 102 متره استحکامي پل نصب شوی دی. او د اسمار غازي آباد او نړۍ ولسوالیو د عمومي سړک جغل اندازي د ملي دفاع وزارت په همکارۍ د 3 میلیونه افغانیو پر ارزښت دوام لري. همدغه رنګه د نورګل ولسوالۍ اړوند د زیړي بابا په سیمه کې د 900,000 افغانیو په ارزښت یوه پایه 15 متره استحکامي پل جوړ شوی. او همدارنګه د نرنګ، نورګل او څوکۍ او مروري ولسوالۍ د 94 کیلومتره سړک پاککاري هم ترسره شوې ده. همدارنګه په سمنګان کې د ایبک پل خمري لویه لار په اوږدو کې د 4.8 میلیونه افغانیو په ارزښت 143 متره په اوږدوالي سره او د 3 پایو پلونه ترمیم او بیا رغونې قرارداد شوی و چې چارې بشپړ دي. د خرم سره باغ او روی دو آب د 80 کیلومتره سړک داغګیري او پاککاري شوې ده. او د 290,000 افغانیو په ارزښت یوه پایه 98 متره پل ترمیم او بیا رغول شوی دی. او هلته زموږ د خپلې مشینرۍ د ټولګټو ریاست د مشینرۍ په واسطه 110 کیلومتره سړک ترمیم او بیا رغول شوی دی. او د عمرخیل دلخک 10 کیلومتره سړک هموارکاري او جغل اندازي شوې ده. او په همدغه ولایت کې له رسوبي موادو د 20 کیلومتره سړک پاککاري همیشه په همیشني ډول ترسره شوې ده. همدارنګه په غزني کې د آبیبند او ګیلان او زنخان او مکور ولسوالیو 915 کیلومتره سړک جغل اندازي او هموارکاري چارې بشپړې شوې دي. او د غزني ولایت اړوند د کابل کندهار لویې لارې شاوخوا 229 ټپي برخې داغګیري شوې دي. او د خواجه عمري ولسوالۍ اړوند په نوربرجه کلي کې یوه پایه 10 متره پل هغه نړېدلې برخې سنګکاري او سم شوي دي. په بامیانو کې هم د 9 میلیونه افغانیو په ارزښت د یکاولنګ، پنجاب، ورس او سیغان ولسوالیو د سړکونو او دارمګه د قوناق او ورس کوتلونه چې د ټولو مجموعي اوږدوالی 380 کیلومتره ته رسیږي په ژمي کې په دایمي ډول پاککاري شوي. او هلته 200 کیلومتره سړکونه د تخنیکي ټیمونو لخوا سروې شوي دي چې ساتنې او څارنې ته اړتیا لري. په ننګرهار کې هم د کونړ پر مسیر د کډې د 20 متره پل د لاندنۍ برخې فرش ترمیم او د کابل جلال آباد پر مسیر د سرخیاب پل لپاره د 170 متره استنادي دیوال او بولډر ترمیم او د څه باندې 9.4 میلیونه افغانیو په ارزښت ترسره شوي دي. او د خوږیاڼو ولسوالیو د کابل جلال آباد 2یم لاین سړک د 43 کیلومتره په اندازه جغل اندازي او هموارکاري شوی دی. او د کابل جلال آباد د جلال آباد کونړ پر مسیر یوه پایه پل په سرخرود ولسوالۍ کې او دغه رنګه د 2 پایو پلګوټو د ترمیم او بیا رغونې کار هلته بشپړ شوی دی. او د تورخم بندر په صفري نقطه کې 11.5 متره جغلي سړک او 15 پایې پلګوټې رغول شوي دي. او د لالپوري ولسوالۍ پارچار کلي کې 2 کیلومتره اوږد سړک جغلي سړک د جوړولو کار اوس مهال دوام لري. او د کابل جلال آباد او سپینغر ولسوالۍ د سړک ترمیم او د سیلاب له پاتې شونو پاککاري همدارنګه د مملې باغ تر حصارک پورې د 48 کیلومتره سړک جغل اندازي او 29 پایې پلګوټي په ننګرهار کې ترمیم شوي دي. په بلخ ولایت کې هم د مشینري خپل شته مشینري د ټولګټو ریاست په مشینري د دغه ولایت د شورتپا او چمتال او مارمل ولسوالۍ ټال 3 کیلومتره سړک ترمیم او جغل اندازي شوی دی. د بلخ ولایت د عمومي لویې لارې او اړوند ولسوالۍ د شاوخوا 900 کیلومتره سړک ساتنه او څارنه شوې ده. همدارنګه د حیرتان بندر 25 کیلومتره سړک او د مزار شریف د رئیسوب ولسوالۍ 15 کیلومتره سړک له رسوبي موادو پاککاري شوي دي. د تخار د اشکمش او خواجه غار 10 کیلومتره سړک او 15 متره ګبیوني دیوال د څه باندې 3 میلیونه افغانیو په ارزښت له شرکت سره قرارداد او دا محلي کار بشپړ دی. همدغه رنګه د تعلقانو، کشم او ترنجي، پرخار، ورسج او خواجه غار او بنګي اشکمش ولسوالیو 14 کیلومتره سړک له رسوبي موادو پاککاري شوې ده. د تعلقان کشم پر مسیر 2 معبرونه هم پاککاري کې شامل دي او 3 کیلومتره سړک او 2 کیلومتره سړک په تخار کې په بیلابیلو برخو کې له واورو په ژمي کې پاککاري شوې ده. همدغه رنګه په بادغیس کې د بادغیس، بغلان، پکتیکا، سریپل، روزګان او تر پنجشیره پورې د ټولو هغه مفصل راپور ستاسې په وړاندې دی. په پنجشیر کې د دواب سړک د تحکیم کار
او دغه رنګ د پنجشیر ولایت عمومي سړک د غیري او د اول حصه اول پریان ولسوالۍ غځېدل سړک د تحکیم کار همدغه رنګ د پریان او د خنج ولسوالۍ د تحکیم کولو کار او د شتل انابه 15 کیلومتر سړک د ساتنې کار د انابه ولسوالۍ تر رخه پورې د 20 کیلومتر سړک حفظ و مراقبت، د رخه بازارک 18 کیلومتر سړک حفظ و مراقبت او له بازارک څخه تر دوابې پورې د 15 کیلومتر سړک حفظ و مراقبت او د دوب او ابشار ولسوالۍ 20 کیلومتر سړک حفظ و مراقبت، د دواب او د خنج ولسوالۍ 18 کیلومتر سړک حفظ و مراقبت دا الته جریان لري. او د ټولګټو ریاست د پنجشیر د هغو په د خپلې مشینري په واسطه د 120 کیلومتر سړک پاککاري، ترمیم او حفظ و مراقبت کار جاري ساتلی دی. همدغه رنګه د ژمي په موسم کې په پنجشیر کې د شتل او دوابي دره او دوابي اوبه مورده او دوابي تر شالزرو پورې ټول 128 کیلومتر سړک پاککاري سوې ده. او دغه رنګه په زابل کې نیمروز، کاپیسا او دلته مرکز په کابل کې د څه باندې 48 میلیونه افغانیو په ارزښت د کابل میدان ښار لویې لارې اړوند د کابل ښار له کمپنۍ تر کلای در سیمې پورې 8 کیلومتر سړک په اساسي ډول ترمیم او بیا رغول سوی دی. او د کابل ښار په ارغندۍ چوک باندې 1.5 متره سړک په سپالټ ډول او 10 کیلومتر سړک شولډرونه بیا رغول سوي دي. او د کابل لوګر 23 کیلومتر سړک ټپي برخې چې ترافیکي جریان له خنډ سره مخ کړی و پینهکاري او ترمیم سوي دي. د کمپنۍ پله لپاره د 18 مترو په اوږدوالي سره وینګوال او فرش رغنیز کار بشپړ سوی دی. همدغه رنګه د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست د څه باندې 53 میلیونه افغانیو په ارزښت د شمالي او جنوبي سالنګ 10 کیلومتر سړک د ترمیم چارې بشپړې کړې وي. او د څه باندې 4 میلیونه افغانیو په ارزښت د بابا مردان پل هلته ترمیم سوی دی. او د سالنګونو د څارنې او ساتنې ریاست 10 کیلومتر سړک هلته ترمیم کړی دی. او د تونل په دننه کې د تخنیکي او د لایټونو د تنویر سیستم فعال سوی دی. او د ژمي په موسم کې د واورې پاکولو د عملیاتو او همدارنګه له رسوبي موادو د یادې لارې پاکېدل د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست فعالیتونه دي. همدارنګه د هرات د تورغونډۍ پر مسیر د شیخ پل او ترمیم او بیا رغونه او د اسلام کلا او هرات تورغونډۍ 20 کیلومتر سړک د غیري او ترمیم او د کندهار هرات پر مسیر 18 پایې پلګوټي په اساسي ډول ترمیم او د یادې لویې لارې د غیري د ټولګټو ریاست لخوا ترسره سوي. او د رباط سنګي او کشکنه ولسوالیو د 45 کیلومتر سړک جغل اندازي او هموارکاري ترسره سوې ده.